خپل دکانونو دپاره بهترینه کپړه په مناسب ریټ ترنه واخلئ. زه د ځان دپاره ما اخلم چې کوم څیز ما ځان دپاره خوښ دی هغه ستاسو دپاره ما خوښ کړی دی. وای اخ جانان دی وطن او په ما ګران دی وطن. جاوید امیرخیل دا وخت د خیبر پښتونخوا او د دین علاوه د افغانستان کم زیاترونه چې دي څه تنقید پې روان دی او تنقید هم دارنګي چې جاوید امیرخیل هغې په پاکستان کې د کاروبار یو پرانیسته کړې ده. د ټول نه مخکې هغه کتونکي چې څوک یې پیژني نه جاوید امیرخیل د افغانستان یو ډیر زیات خوږ او ډیر زیات یو دروند کم سندرغاړی دی او ډیر زیات کم خلک مینوال چې دي هغه یې سپورټ کوي او دا وخت که تاسو ګورئ په یوټیوب او په یو څه بل څه باندې د هغې په لکاو کم فالوور چې دي هغه لري. اوس هغې په پاکستان کې د خپل کاروبار هم د کپړې کم یعنی هغه کاروبار یې سټارټ کړی دی او د هغې په نتیجه کې پې ډیر زیات تنقید روان دی. خلک وایي چې دا سپورټ کوي افغانستان د هغې دپاره ګانې وایي د هغه ځای مینوال یې زیات دي او داسې کاروبار چې کم دی هغه شروع کو په پاکستان کې. ډېر وخت کم کنځل رد بد یو څه بل څه پې روان دي او کوم ویډیو چې دی تاسو وګورئ سړی ډېر زیات خفه شي چې آیا ولې خلک دا دونه کنځل کوي. لکه تاسو په خپله سوچ وکئ افغانستان کم کاروبار چې دا وخت دی هغه ډېر زیات شدید کم بحران چې دی په هغې کې سټارټ دی یعنې نه څه کاروبار هلته صحیح چلیږي نه بل داسې روزګار نه هغه سبب چې کوم دی جاوید امیرخیل صاحب دا فیصله وکړه چې زه د خپل کاروبار په یو داسې ځای کې جوړ کړم چې هلته چلیږي. اوس کیدای شي د دې داسې نور برانچونه هم کولاویږي او افغانستان ته هم درشي او هلته هم داسې نو داسې تنقید او داسې رد بد هغه ویل ورته نه دي کول پکار ځکه زموږ د پښتنو یو ډېر لوی سینګر هغه دی. نو دغه ویډیو و دغه معلومات هم غوښته زه تاسو سره شریک کړم. انشاءالله بل ویډیو کې میلاږو. الله حافظ.